پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو د حضرت عمر فاروق په شان انسان هغه دماغ کار پرې شوی کچا دا ویل محمد لاړ له دنیا سر ګور پرې کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي عامة عذاب القبر في البول فاستنزهوا من البول. ای عام عذاب قبر چې دی هغه د بولو د وجه دی، نو لهذا د بولو څخه تاسو څه کوئ؟ تاسو ځانونه چې دی هغه ګورئ. حضرت عثمان هلته یو ځای دیواله ته ناست و، څه دې کار نه کوئ؟ هلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه خچره وله هغې خوراک پرېښوئ، چې کومې هغه مطلب وښه وله هغې خوراک پرېښوئ. حضرت بلال علاقه پرېښو، لاړې شام لره، ول چې نبي نه یې محمد نه یې صلی الله علیه وسلم، دلته ماته زیات ژوند چې دی هغه ګران دی. بیا یو صحابي و عبدالله نومې دی، هغه ول یا الله چې محمد رسول الله ولاړې. حضرت نبي صاحب فرمایي چې محمد رسول الله ولاړې ما په سترګو نابینا کا، زه نه غواړم چې نور ژوند چې دی هغه په دغه سترګو بل څوک ووینم. الله پاک په سترګو نابینا کوي. د محمد رسول الله په جدایي کې، د محمد رسول الله په فراق کې په ژړا وه، پریشاني وه، یو غم و. اوس راځم د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم هغه ژوند تیر سلو د حجۃ الوداع کال و، اخرنی کال و د پیغمبر سم چې حج یې وکړي. د حج پر موقع په عرفات کې دا وویلې چې انشاءالله آینده کال به زه ژوندی نه یم. نو یې ډېره زوروره خطبه وویله، تمام حقوق یې د انسانانو مسلمانانو د الله او د رسولو د دین د ټولو د بیان کړو. نو دا چې وویلې تقریبا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ژوند خالی اتیا ورځې ژوندی و. بیا دا د عرفات څخه د پیغمبر علیه السلام تقریبا خالی اتیا ورځې ژوندی و. دا نو د سفر میاشته وه، آخري چهارشنبه وه. د پیغمبر علیه السلام طبیعت څه خراب سو، سر کې درد سو، بیماري سوله. هله پیغمبر علیه السلام مبارک دومره بیمار سو چې د راپورته کېدو هم نه ولو. نو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک یو 3 ورځې لا خپله لمونځ ورکړي په دا بیماري کې. بیا ابوبکر صدیق ته وویلې چې لمونځونه ته ورکوه. 19 لمونځونه ابوبکر صدیق ورکړلو چاته؟ و د مسجد نبوي کې د مسلمانانو ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خو نو بیمار سو. دا سوره نصر را نازل سو، اذا جاء نصر الله چې را نازل سلو. پیغمبر علیه السلام جبریل امین علیه السلام ته ویلې ول داسې ښکاري لکه د مرګ خبر چې دې راکړي. هغه ورته ویلي وللآخرة خیر من الاولی، دغه آخرت تر دنیا ډېر افضله دی، بهتره دی. نو و دغه خبره ده. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمایلې الله پاک یو بنده ته اختیار ورکړي چې ژوند غواړي که د آخرت لوی نعمتونه غواړي، دیدار غواړي د الله، وایي هغه سړی راولاړ سو، د دنیا خبره پرېښوله، آخرت یې منتخب کړي. ابوبکر صدیق وژړل. چې وژړل چا پوښتنه وکړه پر چی ژاړې؟ ول دا پیغمبر سره خپل ځان ښایي، دا معنا ده. په پوه سلو. او بیا د صحابو خو نو ډېر لوړ عظیم مقام و، ډېر عظمت الله ورکړی و. ابو قحافه چې ایمان و اسلام راوړي، ابوبکر صدیق ژړل. پوښتنه وکړه ابوبکر ولې ژاړې؟ ول یا رسول الله کشکې زما د بابا بجای ستا اکا ابو طالب وای، زما در پلار ته په ابو طالب ډېر خوشحاله کېدی چې ایمان یې راوړی. کشکې هغه وای زه ستا په خوشحالي کېږم، د ځان په خوشحالي نه. نو خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیمار دی، خلک راځي پوښتنې لره رښتینې لره. عایشه صدیقیه ډېره ماهره وه په طب کې. چا پوښتنه ځینې وکړه دا ته څنګه؟ ول دا چې پیغمبر صلی مبارک بیمار شو، خلک به راتلل یو بل شی به فرمایي. نو بیا ما هغه جوړول ورکول. نو بیا ما دا شان حالت زده کړلو. پیغمبر صلی عایشه صدیقیه ته وایي عایشې زه 2 روپۍ لرم. هغه ورته یا رسول الله 2 روپۍ لرې؟ 2 روپۍ ښه 2 روپۍ داسې وکړه خیرات یې که صدقه یې که. عایشه صدیقه وایي زه د پیغمبر علیه السلام په بیماري اخته ولم، نو ما نه سوی کولی چې زه خیرات کړم چاته یې ورکړم. بیا یې په دا بله پوښتنه وکړه عایشې روپۍ دې څه په وکړم؟ یا رسول الله خیرات مې کړم، نو دلته نه یم خلاصه سوې، زه ستا په بیماري او په خدمت اخته یم. ولته ورسه روپۍ راواخله. چې روپۍ راواخیستې بیا یې داسې ورته کتل تر سترګې اوښکې وبهېدلې. ول زه به په داسې حال کې د الله سره ملاوېږم چې زما به روپۍ پاتې یا دا یې صدقه کې دا یې خیرات کړی دی. عایشه صدیقیه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وفات وخت ولو، یعنی په دا شپه باندې په چراغ کې تیل ختم سلو. په چراغ کې تیل ختم سو. چې تیل ختم سو په منډې منځې ټول الله د پلاني انصاري کره ورته ورته څو څاڅکي تیل راکړه، زه د پیغمبر صلی په بیماري اخته یم، چې کله بیا ترتیب برابر شو بېرته به تیل درکړم.
دا حالو دا شانو د محمد رسول الله. پیغمبر علیه السلام مبارک راووتی رالی دروازه پرده پورته کړله، انصار ولاړ دي. پیغمبر صلی الله فرمایلی وصیت یې وکړ چې د انصارو سره ښه کوئ، زما سره ډېر ښه کړي دي، زما سره چې ډېر ښه کړي دي هغه انصارو کړي دي. کور یې راکړئ، ځای یې راکړئ، وطن و هر څه ډېر زما احترام یې وکړئ. تاسو مطلب د انصارو ډېر خیال ساتئ. انصار دومره پریشان وو چې د پیغمبر علیه السلام پر کور به ګرځېدو را ګرځېدو چې دا خو پیغمبر علیه السلام دومره ناجوړه دی، که پیغمبر علیه السلام وفات سو نو موږ به څه کوو؟ لکه کوچنی ماشوم چې وایي که زما بابا وفات سو زه به څه کوم؟ صحیح سلوک. نو پیغمبر علیه السلام مبارک به ډېر ژړل، ذکر به یې کوئ، استغفار به یې وایي. بیا چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله ته خو الله بخښلی، ته ولې دونه پریشانه یې؟ دغه د حج چې راغلی د 80 ورځې، ته ولې دونه پریشانه یې؟ ویل مرګ ته مې ډېر وارخطا دی، او د قبر تنګۍ ته مې ډېر وارخطا دی، د حشرګاه او میدان ته مې ډېر وارخطا دی. ام سلمې پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله ته ولې ژاړې؟ پر چی ژاړې؟ څه کیسه ده؟ خو الله پاک بخښلی، ته ولې؟ نه نه، زما پر امت ژاړم، زما بعد به د هغو څه حال وي. زما پر امت ژاړم چې زما د امت به کوم حال یې پس له مرګه زما. صحیح سلوک حال یې دغه دی چې یا ګپې پر کوو، یا مسخرې کوو، یا ټوکې کوو، حال دغه ځای ته راورسېدی. نو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک په کور کې ناست دی. یو سرایي سړی رالی چې رالی السلام علیک یا رسول الله. یو فاطمه ناسته ده رضی الله تعالی عنها، ویل یا سرایي سړی ویل ملاقات کولی سم؟ فاطمه ورته ملاقات ټیم نه دی، ولاړ شه پیغمبر علیه السلام طبیعت برابر نه دی، ټیک نه دی. نو پیغمبر صلی سترګې راروڼې کړې، ویې ویلې څوک وو؟ څنګه خیر؟ ول داسې یو سړی ولو. هغه دا ویل ول فاطمه تا وپېژندی؟ ول یا نه مې دې پېژندلی؟ ول دا هغه څوک دی چې ښځه کونډوي، بچی یتیم کوي او سړی له ژونده خلاصوي. فاطمې وژړل. چې ویې ژړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمې ژاړه مه، د سترګو سې اوښکې ورڅپا کړلې. ویلې ول چې ته ژاړې، حاملین عرش نه دي دا ملایکې چې عرش یې نیولی دی، ول هغه هم په ژړا سي. ژاړه مه. بیا ورسه حسن و حسین راوله، بیا چې هغه راوستل بیا ډېر وصیت وکړي چې تاسو به زما د بچیانو خیال ساتئ. که چا زما د بچیانو خیال وساتئ، د اهل بیت خیال وساتئ، هغه زما خیال وساتئ. که چا د اهل بیت خدمت وکړي، هغه زما خدمت وکړي. که چا د اهل بیت احترام وکړي او بیا اهل بیت هغه جزا بدله ورنه کړه، د قیامت پر ورځ پر حوض کوثر یې له ما وغواړئ. زما د بچیانو، زما د کورنۍ به ډېر خیال ساتئ. دا د پیغمبر علیه السلام خبرې وې. بیا بعد کې پیغمبر علیه السلام بیماری ډېره سوله، پریشانی ډېره سوله. نو بیا یې وفرمیل دلایل نبوه عجبه خبر را نقل کړې ده، واورئ. ویلې ول د باندې چې کوم صحابه کرام ولاړ دي پر هغو زما سلام وایست. پیغمبر صلی د وفات ټیم څه وایي؟ د باندې چې کوم صحابه کرام ولاړ دي، ژوندي دي، له ما لیرې دي، پر هغو زما سلام وایست. او تر قیامت ته چې څه مسلمانان راځي پر هر یوه زما جلا سلام وایست. دلایل نبوه والا را نقل کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت چې څه مسلمانان را روان دي پر دې ټول مسلمانانو به زما سلام وایست. او دا سلام یې ما ته هم ویلی دی او تا ته هم ویلی دی. که یې څه وسله را راوښیه نو ورسره لپاره څه کول پکار دي؟ د خبره لږ سر خلاصېږي. 1400 کاله مخکې ام سلمې ته ویل پر دې ژاړم چې زما پر امت حاریان یم چې دوی به څه کوي، کومه لاره به اختیاروي، پر کومه لاره به ځي. صحیح سو. تقریبا دا نو د سوموار ورځ وه، د دوشنبې ورځ وه، د زوال ټیم و. تقریبا د پیغمبر علیه السلام 3 کاله 4 ورځې ژوند تیر سوی و. 11 سنه هجري ولا د زوال پر ټیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات ټیم ولو. بیا امر وکړي چې ما ته به غسل زما د کور افراد را کوي، اهل بیت نارینه. په هغو کې بیا یو عباس، حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ، او بل چې دی هغه فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، بل قسم رضی الله تعالی عنہ، او بل حضرت علی کرم الله وجهه. دا به ما ته غسل را کوي، ما ته به بل څوک نه را نږدې کېږي. بس دا غرمه ولا 11 سنه هجري ولا
تقریبا د زوال ټیم ولو او د بود ورځ د دوشنبه ورځ ولا د عائشه صدیقه وجرا ولا د ابد الاباد لپاره جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا أبد الأباد بار محمد رسول الله لدي دنيا رخصت سلو بیا دا غت سلور کسان را ولار سو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل ورکي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوشنبه په ورځ وفات سو د بوت پر چهارشنبه په ورځ پټ کړي بیا خلک راتل د جنازې منځولو او بیا د بیعت مسله او د خلافت مسله ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غت سلور کسانو په خپل قبر مبارک کې شوی بیا خارور باندې واچولا بیا حضرت بلال را ولار سو پر قبر باندې او بواچولې بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ویلې ول څنګه ملا سو کار کوي چې پر محمد به خاور اچولا بیا بی فاطمه رضی الله تعالی عنها ویلې پر ما هغه غمونه راو کدا غمونه پر شپه راغلي وي ورته سوي بوای ک پر ورځ راغلي وي شپه سوي بوای بیا فاطمه خندل نه دي تر مرګ پورې بیا شپږ میاشتې بعد بی فاطمه چې دا هغه پسې وفات شوه د پیغمبر علیه السلام ډیر لوړ شان دی جبرائیل امین علیه السلام رالی وی الله فرمایي زستا ذکر څنګه بلند کما پیغمبر اسلام ورته ویل چې څنګه د الله خوښي ورفعنا لك ذکرک الله ورته فرمایي چې چیرې زما نوم لیکلی هلته بستان لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبد الله ابن عباس فرمای پر عرش باندې الله پاک لیکلی دی چې ز رب یما ز معبود یما او دین چې دی هغه اسلام دی نبی چې دی هغه محمد رسول الله دی کچا دا خبره ومنلې هغه به جنتی هغه به جنت لري او بیا روایت کې راځي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره عظیم شان دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما پر قبر باندې به اویا زره فرشتي هر سحر راځي تر ماښامه به درود و سلام وایي بیا به دا ملایکې چې ماښام به نورې اویا زره راځي تر سهاره به هغه وایي بیا به د قیامت پر ورځ دا اویا زره ټولې فرشتې د پیغمبر علیه السلام ملګري سیسلو دا ټول فرشتي به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری بیا پیغمبر صلی مبارک چې وفات شو د حضرت عمر فاروق په شان انسان هغه دماغ کار پرې شوی کچا دا ویل محمد ولاړ له دنیا سر بر پرې کم حضرت عثمان هلته زید دیوالت ناس تو صد کار نه کوي هلته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خچره ولا هغه خوراک پرې شوی چې کوم هغه مطلب وشه ولا هغه خوراک پرې شوی یو ولاړه کډی ته ځان واچوي هغه مړ سواله خچره غالبا ان شاء الله هغه د لوږې مړ سواله چې محمد په دې دنیا کې نه موږ نه غواړو ژوندون عبدالرحمن بابا څوایي ز مطلب د محمد د در خاکروب یم ز رحمان د محمد د در خاکروب یم کمی خدای لدی در جدا نکی ز رحمان د محمد د در خاکروب یم ز عبدالرحمن د پیغمبر اسلام د کور جارو هم کیم جارو کښه یم دا دربار و دا ویلی و دا وجرا ور جارو کوم کمی خدای لدی در جدا نکی بس موږ دا ایمان دی موږ ټول د محمد رسول الله د در غلامان یو موږ محمد رسول الله مبارک نستا نه اهل بیت ستا موږ هغه ته بدوار الله سلام کوو چې ته د محمد رسول الله د کورنۍ سره تعلق لري ها چې ستا ګناه د ګناه دی ګناه بولما غلطی د غلطی بولما خدا دا ملغلره دا په مردار وګو کې پرتا د چراوای کې صفای کې په غاړه به وزړې د سر په تاج کې به شیش دی خو لیکن خبره دا ده چې مشته دی الله پاک دومره توفیق راکړي چې موږ د محمد رسول الله شان بیانو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان سنت طریقه عظمت دا چې دی هغه خپل کو ان شاء الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي هر تقی سړی هر نقی سړی دا زما اهل بیت دی هر نیک سړی هر دیندار سړی دا زما اهل بیت دی بس لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و ما وتاته دین را پرې شوی بیا دا رقم دا هم و فرمایل زروانم له دنیا زما او زما د صحابه لار خپل کوي زما او د خلفای راشدین لار چې د هغه خپل کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات شلو بیا حضرت بلال علاقه پرې شو لاړ شام لرا ول چې نبی محمد صلی الله علیه وسلم دلته ماته زیات ژوند چې دی هغه
ګران دی. بیا یو صحابي و عبد الله نومېدی، هغه ویل یا الله چې محمد رسول الله ولاړې. حضرت نبی صاحب فرمایي چې محمد رسول الله ولاړې ما په سترګو نابینا کا، زه نه غواړم چې نور ژوند چې دی هغه په دغه سترګو بل څوک ووینم. الله پاک په سترګو نابینا کوي. د محمد رسول الله په جدایي کې، د محمد رسول الله په فراق کې په ژړا وه، پریشاني وه، یو غم و. صحابه فرمایي چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام مدینې ته راغلی، ټول مدینه داسې ځلانده شوه لکه چې لمر راوخیږي. او چې په کومه ورځ پیغمبر علیه السلام له دنیا ولاړی، په مدینه کې توره تیاره شوله، په سترګو مو شی لیدی نه. هغه انوارات، هغه برکات، هغه هستی، هغه عظمت، هغه لویي، هغه پاک انسان له دې مځکې څخه ولاړی. نو بیا به ما او تا نن ورځو د محمد رسول الله پر روضه به وایو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیک یا قائد المجاهدین، الصلاة والسلام علیک یا قائد النبیین. دا خبرې به ما او تا کوو، درود السلام به وایو. بس بیا پیغمبر اسلام فرمایي که چا په ژوند کې زما ملاقات وکړي، گویا د مرګ بعد یې وکړي، الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي. الله پاک د رښتیا و عشق محبت د محمد را نصیب کړي. الله پاک پر هغه عشق و ایمان او پر هغه محبت باندې وموږ ته ټولو ته مرګ راکړي. دا سنت پرېښولم، سنت زموږ سره کله کله په سفر کې څوک راسره وي سنت نه وکړو، ولې سنت نه وکړو؟ نو ولې په سفر یا نو څه زور غواړې؟ کرارې د مشکل نشته، خپل موټر دی سړی که کرار کښېنه، د خپل عقل علاج وکړه، بیا به کرارې